ننګرهار ولایت کې سږکال د پیازو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی اټکل شوی. بزګران وایي چې د اصلاح شوو تخمونو او د دوی د هڅو له امله یې پایلې ښې دي. د سرورود ولسوالۍ باولۍ سیمې 2 تنه بزګر علاء الرحمن او شاهي خیل چې په خپلو کروندو یې پیاز کرلي وایي د هایبریډ تخمونو کارولو له امله یې حاصلات لوړ شوي چې په وینا یې له یو جریب ځمکې څخه تر 1800 منو پورې پیاز ترلاسه کوي. دوی زیاتوي چې په بازار کې د پیازو ټیټو نرخونو اندېښمن کړي چې نشي کولای خپل محصولات په مناسب قیمت وپلوري. حاصل یې حاصل د 1400 تر 1800 پورې منه پورې کوي، 1800 منه پورې یو جریب کوي چې حاصل ښه. حکومت هم همدا غوښتنه ده چې موږ ته چې تخمونه د ښه په شکل د راکړي، ښایسته تخمونه د راکړي، موږ سره د کومک وکړي او نور مارکیټونه باندې لږ فشار راوړي او نور مملکتو ته د خبرې وکړي، نور هیوادو ته چې پیاز لاړ شي چې دلته ښه ریټ وکړي چې موږ ته ګټه وکړي. او دغه فصلونه پیاز میاز ماشاءالله سږکال ډېر ښه سوي دي، ښه پیداوار یې کړی، خو مارکیټ یې نشته. حکومت ټیم په ټیم مرستې هم کړي دي او دغه ده چې حکومت نه دغه غواړو چې لږ مخکې کار وکړي چې دا مارکیټ لږ صحیح سي. د ننګرهار کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل اجمل سبحاني وایي سږکال په دې ولایت کې پر 14,450 جریبه ځمکه پیاز کرل شوي او اټکل کیږي چې 9,000 او 200 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي. نوموړی زیاتوي هڅه کوي چې د بزګرانو لپاره د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوې زیاتې کړي. په ټولو ولسوالیو نه 2 ولسوالیو کې پر 14,450 جریبه ځمکه پیاز کرل شوي سږکال چې د اټکل له مخې به 19,200 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په 11,550 جریبه ځمکه کې پیاز کرل شوي چې 28,102.4 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شوی. د بازار موندنې په برخه کې د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې چې د امیر المؤمنین حفظه الله له خوا نه په ننګرهار کې 1000 جریبه ځمکه د سړو خونو دپاره تخصیص شوي. دغه برخه هم شته تر څو موږ وکولی شو خپل پیاز په ښه شکل وساتو، سړې خونې جوړې کړو د دپاره پیاز په ښه شکل وساتو او مارکیټ تقاضا او غوښتنې ته په کتو خپل محصول بازار ته وړاندې کړو. عام باور دا دی که چیرې هیواد کې کرنیزو محصولاتو ته سړې خونې لا ډېرې او مناسب بازار پیدا شي، بزګران به د پام وړ ګټه وټه ترلاسه کړي.